احترامات او نیکې هیلې د دماغي یا اعصابي ژبپوهنې په سلسله کې مونږ دا خبره کوو چې یو ژبهیزه بیماري کومې ته چې ایپیزیا وایي دا په هغه صورت کې کیږي چې کله د لیفټ هیمسفیر چې کوم دی د ګس طرف د په دې باندې څه تشدد شي د اکسیډنټ په وجه یا د حادثې په وجه باندې یا چې کوم دی نو د فالج د وجې نه چې کله به دې دا متاثره شي دغه طرف نو بیا زموږ سره په ژبه کې څه ژبهیزې بیماری پیدا کیږي سرانځورتیا پیدا کیږي چې هغه زموږ سره په مختلفو قسمونو باندې چې هغې ته ایپیزیا وایي د دغې متاثر کېدو د وجې نه چې کومې بیماری پیدا کیږي دا چونکې د ګس طرف لیفټ هیمسفیر د وجې نه چې کوم ځای متاثر شي نو د هغې نه مختلفې بیماری پیدا کیږي هغه په څو قسمه دي د هغې د وجې نه چې کوم دی نو جبن خلي خلک خبرې راکاږي خبرې ورو کوي د هغې نه علاوه په خبرو باندې نه پوهېږي د خبرو سره تړلي یا د اورېدو سره چې کوم دی او د پوهېدو سره تړلي چې کوم څیزونه دي همدا قسمه بیماری پیدا کوي چې هغې ته ایپیزیا وایي یا چې کوم دی نو ژبهیزې بیماری وایي په هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو بروکا ایپیزیا او تاسو ته پته ده چې بروکا په لیفټ هیمسفیر کې چې کومه مخکینۍ حصه ده فرنټل لوب دا چې کله متاثره کړي شي د څه د وجې نه یا په دې باندې تشدد شي یا د اکسیډنټ د وجې نه یا چې کوم دی نو د فالج د وجې نه نو بیا خلک څه کوي خلک چې کله خبرې کوي نو نیمې خبرې کوي او د لیکزیکل مارفیم نه کار اخلي فنکشنل مارفیم نه استعمالوي لیکزیکل مارفیم به تاسو ته پته وي چې صرف د اسم او پیل او دا غټې خبرې راخلي چې کوم زموږ سره فنکشن دي یا چې کوم دی نو کنجنکشن دي دغه ټول څیزونه هغه نه استعمالوي غټې خبرې راکاږي خبرې نیمې کوي ځکه چې مونږ ویلي وو چې بروکا د خبرو د جوړېدو یو خانه ده یو حصه ده او هغه متاثره شي نو بیا دې جواب سم نشي ورکولی نو چې کوم خلکو ته داسې قسمه د سر بیماری تشدد یا زخم یا چې کوم دی فالج وشي او داسې قسمه خبرې کوي نو چې مونږ ته پته وي چې دته چې کومه بیماري ده نو دا زموږ سره ایپیزیا ده زموږ سره دویمه قسمه ایپیزیا هغې ته وایي چې ورنیکا دا ورنیکا مونږ ویلی وو چې دا د ذهن د لیفټ هیمسفیر کې چې کوم اخري ځای دی په کوم ځای کې چې د پوهېدو د عقل د ادراک د پوهې یو ځای دی چې یو سوچ پکې پیدا کېږي څوک ورته خبره وکړي او هغه چې کوم دی نو څه کوي هغه بروکا ته پیغام ورکوي چې ته جواب ورکړه نو چې کله دغه داسې قسمه خلک چې د هغوی ورنیکا متاثره شي نو هغوی چونکې خبرې کولی شي د هغوی د ژبې یا چې کوم دی نو د خبرو کولو هغه صلاحیت او دا پکې خو چې ورنیکا کله متاثره شي نو خلک خبرې خو کولی شي خو څوک پرې پوهېږي نه ځکه چې د هغې په شا باندې سوچ متاثره شوي او بیا چې کوم دی نو په خبرو یې څوک ربط پکې نه وي نو د نور دی چې کومې خبرې کوي ښه ټیک ټاک کوي زر کوي خو بې ترتیبه کوي په هغې باندې څوک پوهېږي نه په هغې کې چې کوم دی نو یو رب نه وي زموږ سره یو بل قسمه بیماری ده چې هغې ته ګلوبل ایپیزیا وایي چې هغه دا ټوټل حصه چې کوم دی نو دا چې کله په مکمله توګه باندې متاثره شي نو بیا داسې چې بیا ورنیکا متاثره وي بروکا نو نه سم په خبره پوهېږي او نه چې کوم دی نو خبرې کولی شي مختلف د ژبو د خبرو کولو چې دی نو مختلف ورزشونه کول شته او د هغې په ذریعې باندې سلک ډېر امکانات هم شته چې خبرې شروع کړي شي خو دا مشکل وي چې واپس هغسې بحال کړي شي یو زموږ سره یو بله ژبهیزه بیماري ده چې هغې ته کنډکشن وایي هغه دا هم ایپیزیا ده دا هم د ژبې سره تعلق ساتي او په دې قسمه بیماری کې چې کوم دی نو زموږ سره آرکویټ پیسیکولس کم چې پیغام د ورنیکا ته بروکا ته وړي راوړي دغه کم چې د ریخمو د تارونو په شان بنډلونه دي د هغې چې کوم مونږ په تیر لیکچر کې د هغې په حواله مونږ بحث کړی و نو یو خو دا دی چې دی چې کله خبرې کوي نو د ټکي تلفظ غلط وي د دې مختلف ټکي چې کوم دی نو د هغې چې کوم پروننسیشن دی تلفظ دی هغه نشي کولی دویم دا دی چې ژبه یې نښلي یره یې اخلي او دا د څه د وجې نه چې کله دغه آرکویټ پیسیکولس کله متاثره شي دا زموږ سره دا ټولې قسمه د بیمارو چې کوم د ایپیزیا ورته وایي ژبهیزې بیماری دي چې ژبه پکې متاثره کېږي دا د څه د وجې نه کېږي دا د لیفټ هیمسفیر د متاثره کېدو د وجې نه کېږي او دا متاثره کېږي ولې چې یا د اکسیډنټ د وجې نه یا د زخم د وجې نه
یا بد په دغه ځای باندې په لګېدو باندې او د پالت چې کوم دی نو پالت چې چاته وشي نو هغوی هم دغسې جبهیزې بیماری هغوی ته لګي.